اللهم محمد في جميع أفعاله ومحمد اللهم صل عليه مع صحبه وآله. أما بعد، رسول صلى الله عليه وآله وسلم د سیرت 40 برخه. په تیره برخه کې مو دا بیان کوي چې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ته چې کوم حالات پیښېدل په هغو ټولو کې کفارو د ده داسې تصدیق کوي چې د هغه تصدیق نمونه بل ځای نه معلومیږي. نو چې کفارو او دشمنانو د نبی علیه الصلاة والسلام دومره تصدیق کوي، نو دوستان او اصحاب کرام به څونه تصدیق کوي. دغه تصدیق د رسول صلی الله علیه وسلم او د هغه رښتینی قیادت د صحابه کرامو دپاره د دې ذریعه وګرځېدله چې پر دا مشکلاتو او پر دا سختیو باندې دوی ته صبر او استقامت او مقاومت ورکړي. نو د هغو څخه یوه ورځ رسول صلی الله علیه وسلم د کعبې شریفې سر طواف کوي. څو ځله کفارو د صلی الله علیه وسلم ته بد وویل، خو په آخري شوط کې یا په آخري ځل کې رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل: یا معشر القریش جئتکم بالذبح، ای د قریشو ډلې، ستاسې د حلالولو دپاره راغلی یم. د دغې خبرې د بیرې څخه هغه څوک چې ډېر یې دښمن وي په زاریو یې شروع وکول. دا ولې؟ ځکه رسول صلی الله علیه وسلم صادق الامین و. د کفارو او دشمنانو یې د ده پر هر خبره باندې یقین و. کله چې رسول صلی الله علیه وسلم پر سجده و او کفار د رسول صلی الله علیه وسلم پر سر هغه د اوښي د نس شیان ورکښېښول او بیا یې دونه وخندل چې ځانونه یې نسوای ټینګولی. خو رسول صلی الله علیه وسلم چې یو وار اشاره ورته وکوله، یوازې دا نه چې د کفارو خندا ورکه سوه، بلکې پر ټولو غم او پریشاني ښکاره سوه او دا یې یقین سو چې دوی هلاکېږي، او بیا هم هلاک سول. رسول صلی الله علیه وسلم و عتبه ابن ابي لهب ته اشاره وکړه. د هغه به همیشه دا یقین و چې رسول صلی الله علیه وسلم د اشاره مطابق به یو څه راته پیښیږي. او کله چې یې په شام کې زمری ولیدی، نو یې وویل: والله محمد صلی الله علیه وسلم مړ کم او دی په مکه کې دی. ابی ابن خلب چې رسول صلی الله علیه وسلم ته به په وژلو سره وعده ورکوله او ورته ویل به چې زه به دې وژنم. یوه ورځ رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل: بلکې زه به تا وژنم ان شاء الله تعالی. کله چې ابی د احد په ورځ ډیر لږ زخمی سو، یعنی زموږ په اصطلاح وګرځل سو، ابی وویل: محمد صلی الله علیه وسلم ما ته په مکه کې ویلي وو زه به دې وژنم، والله که پر ما ناوړي هم توکې مړ به مې کړي. دغه کیسه به د احد په غزا کې په تفصیل سره واورئ ان شاء الله تعالی. سعد ابن معاذ رضی الله عنه مکې مکرمې ته راغلی و، او امیه ابن خلب چې د سعد پخوانی اشنای و، هغه ته وویل: ما د رسول صلی الله علیه وسلم څه واورېدل چې ویل یې مسلمانان ستا وژونکي دي. امیه ابن خلب ډېر وبېرېدی او د ځان سره دا عهد وکړ چې هیڅ کله به د مکې مکرمې څخه نه وځم. خو کله چې ابو جهل د بدر په ورځ ورته رالی او ورته ویل ځان تیار کړه چې جنګ ته ځو، نو د په مکه مکرمه کې هغه تر ټولو ښه اوښ رانیوی. دا د دې دپاره چې پر هغه باندې وتښتېږي. ښځې ورته وویل: یا ابا سفیان، هغه خبره دې هېره سوه چې یسربي اشنای دي، یعنې سعد بن معاذ درته کړې وه. امیه ابن خلف ورته وویل: یا والله نه مې ده هېره، زه نه غواړم چې د دوی سره ووځم. دا د رسول صلی الله علیه وسلم د دشمنانو او د منکرانو حال و، مګر ملګري او اصحاب کرام و هغو ته داسې وو لکه روح په بدن کې. د هغو په زړو کې او په سترګو کې د رسول صلی الله علیه وسلم ځای او احترام خپل قرار نیولی. هغه صادقه محبت چې د صحابه کرامو سره وو، رسول صلی الله علیه وسلم ته د صحابه کرام داسې ورپورې وهل لکه اوبه چې د لوړې څخه کښتې ته ورپورې وهل کېږي، او زړونه رسول صلی الله علیه وسلم ته دا محبت داسې ورکشول لکه اوسپنه چې مغناطیس او یا اندروبا ورکشوي. د دغه حب او محبت ښکاره اثر دا و چې اصحاب کرام په دې راضي ول چې د دوی غاړې دې ووهل شي او د رسول صلی الله علیه وسلم دې یو نوک هم نه وګرځل شي او نه دې یو زوز په جګ شي. د مثال په قسم دغه یوه قصه واورئ. یو ورځ مشرکانو پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې راټول شول، یوه دې خوا او بلې خوا ته پورې وهئ، سوکانو او په چپلخو باندې رسول صلی الله علیه وسلم وایي. په دې وخت کې یو نفر و ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته ورنارې کړل چې هله ملګري ته دې ځان ورسوه.
ابو بکر صدیق رضی الله عنه هم په تلوار سره هلته ورغلی، یو او بل طرف ته خلک سره پریوي، څو ځان یې رسول صلی الله علیه وسلم ته ورسوي. مشرکانو چې کله دا حال ولیدی نو رسول صلی الله علیه وسلم پرېښوی او پر ابو بکر صدیق رضی الله عنه باندې راواچوي. ابو بکر صدیق رضی الله عنه د کفارو د طرفه ډیر سخت ووهل شو، خلک پکښې غورځي، خو په دې حال کې عتبه ابن ربیعه ورنږدې شو او د ابو بکر صدیق رضی الله عنه پر سینه باندې کښېنستی او خپله چوټه یې ورته ونیوله، پر مخ یې وی، مخ یې تر داسې اندازې وپړسېدی چې پزه یې په مخ کې نه معلومېدله. د هغه وخت چوټې وې چې د میخو به ډکې وې او هره یوه یې 2 کیلو وه، تر څو چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه بېهوشه شو او بېسده پروت و. بیا نو د بنو تیم چې د ابوبکر رضی الله عنه قبیله وه، ابوبکر رضی الله عنه یې په یو پټو کې واخیستی او د ده رضی الله عنه کور ته یې یوړ او د ده په مرګ کې هېچا شک نه کوی. خو ده رضی الله عنه د ورځې په اخر کې خبرې وکړې او اوله خبره یې دا وه رسول صلی الله علیه وسلم څنګه دی. حاضرو کسانو خبره واړول او بیا یې د ده و مور ته چې ام الخیر ورته ویل کېده و هغه ته ور ولاړ شول، ول د خوړو یا د څښلو یو شی ورکړه. مور چې ورته راله او ورسره یوازې شوه. ابو بکر صدیق رضی الله عنه دغه وایي رسول صلی الله علیه وسلم څنګه دی او څه وکړل. مور یې وویل والله ستا په صاحب او ملګري نه یم خبر. ابو بکر رضی الله عنه وویل و ام الجمیل بنت خطاب ته ورسه او د رسول صلی الله علیه وسلم د حال پوښتنه ځینې وکړه. د ابو بکر مور ام جمیل ته ورغله او ورته ویل چې ابو بکر د محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم د حال پوښتنه درڅخه کوي. ام جمیل وویل ولنه ابو بکر پیژنم نه محمد ابن عبدالله پیژنم، او که دې خوښه وي چې ستا زوی ته درسره ولاړ سم ولاړ بس. د ابو بکر مور ورته وویل هو راځه. نو ام جمیل چې فاطمه بنت الخطاب و او د عمر رضی الله عنه خور ده او د اسلام کیسه یې د مخه تېره شوه. د ابو بکر رضی الله عنه د مور سره ابو بکر رضی الله عنه ته راله، ویل چې ابو بکر ټپي او زخمي پروت دی او دا ورنږدې شوه او په چیغو سره یې نارې کړل والله هغه قوم چې ستا سره یې دا کار کړی دی هغه د فسق او د کفر اهل دی او زه امید لرم چې الله به ستا بدله او انتقام د هغو څه واخلي. ابو بکر رضی الله عنه وویل د رسول صلی الله علیه وسلم څه حال دی او څنګه دی. ام جمیل وویل دغه ستا مور یې اوري. ابو بکر وویل پروا نه لري دا زما مور ده. ام جمیل وویل هغه جوړ او روغ دی. بیا ابو بکر وویل ول چیرې دی. ام جمیل ورته وویل د ابن ارقم په کور کې دی. ابو بکر رضی الله عنه وویل والله نه به خواړه وخورم او نه به شی وڅښم تر څو چې رسول صلی الله علیه وسلم ته نه یم ورغلی. هغه وویل ته لږ وخت انتظار وکړه چې ته څه ارامه سې او خلک کوره ته سره ولاړ شي. ام جمیل وایي پس له څه وخت څخه چې خلک کوره ته ولاړل ابو بکر رضی الله عنه په داسې حال کې د کوره سره راویستی چې زموږ په منځ کې او پر اوږو یې تکیه کړې وه او رسول صلی الله علیه وسلم ته مو وروستی. دغسې د حب او د فداکارۍ قصې به په دې سیرت کې ډېرې واورئ، خاصتا هغه چې د احد په ورځ او نورې پېښ شوي دي. نو د دغسې محبوب رهبر او قائد دپاره به هم څوک قرباني نه ورکوي بلکې ورکوي. دریم هغه سبب چې د مسؤلیت احساس په صحابه کرامو کې پیدا کړی و هغه صحابه کرامو دې ته اماده کړل چې دوی پر دومرې سختو مشکلاتو باندې تحمل او استقامت وکړي. اصحاب کرام پوهېدل چې د بشر پر غاړه ډیر لوی او عظیم مسؤلیت پروت دی او دا ممکنه نه ده چې څوک د دغه مسؤلیت په هیڅ حال کې ځان ګوښه او خلاص کړي، ځکه هغه خطرناک عواقب چې د دغه مسؤلیت څخه د تیښتې او بې پروایي په حال کې پیښیږي تر دغه اوسنیو تکالیف ډیر لوی او ډیر زیات ضررمن دي او هغه تاوان چې د مسؤلیت د نه حسولو په حالت کې دوی ته او ټول بشریت ته پیښیږي په هیڅ ډول د دغه اوسنیو تکالیف او مشکلاتو سره نه قیاسیږي. نو ځکه یې دغه تکالیف او ازارونه قبلول نه د مسؤلیت څخه تیښته. څلورم سبب هغه ایمان پر آخرت و. ایمان پر آخرت هغه شی دی چې د مسؤلیت احساس قوي کوي. د اصحاب کرامو دا پوره یقین و چې دوی د الله په حضور کې درېږي او د دوی د اعمالو که لږ وي که ډېر وي که لوی وي که کوچني وي حساب ورسره کېږي او تر حساب وروسته یا به د جنت و همیشني نعمتو ته ځي یا به د دوزخ په اور کې و همیشني عذاب ته ځي. نو ځکه دوی خپل عمر د بیرې او امید په منځ کې تېروي، د الله د رحمت په امید ول او د الله د عذاب څخه بیرېدل، لکه چې الله جل جلاله د سورة مؤمنون په 8 نمبر آیات کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. یعنی هغه کسان چې ورکوي هر هغه شی چې دوی ورکي، که زکات وي او که خیرات، په داسې حال کې ورکوي چې د دوی زړونه د نه قبلېدو څخه بیریدونکي وي، چې بېشکه دوی خپل رب ته ورتلونکي دي. او اصحاب کرام په دې پوهېدل چې دا دنیا د خپلو ټولو عذابو او نعمتو سره د آخرت په مقابل کې د غوماشي د وزر قیمت او اهمیت نه لري. دغه پوهې او یقین پر دوی د دنیا مشقتونه او تکلیفونه دونه سپکول چې په دغو عذابو او ازارو هیڅ پروا نه کېدل. پنځم شی چې د دوی احساسات یې ورقوي کول هغه قرآن مجید و. په دغه سختو او قهرمنو او ترخو حالاتو کې د قرآن مجید داسې سورتونه او آیاتونه نازلېدل چې د اسلام پر مبادیو او د اسلام پر اساس او د اسلام پر بنسټ باندې حجت او دلایل ول، او مسلمانانو ته هغه لارښوونې کولې چې د هغو په عملي کولو سره ټول عالم بلکې ټول بشریت په هغو کې یو ښه ټولنه جوړېږي چې هغه اسلامي ټولنه ده، او د مسلمانانو احساسات یې پر صبر او استقامت باندې ټینګول، او د دغه مقصد دپاره بې مثاله حکمتونه به بیانول او ډیر مثالونه یې بیانول. د مثال په ډول د سورة بقرې په 214 نمبر آیت کې الله جل جلاله فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. یعنی ای مومنانو، آیا تاسې ګمان کوئ چې تاسې به جنت ته داخل سئ او پر تاسې به د هغو کسانو په مثل سختۍ نه وي راغلي چې پخوا تېر سوي دي؟ پر هغو تکالیف او سختۍ رالې، لوږه او مسکلت پر رالل، ازارونه او تکلیفونه ورته پېښ شول، تر داسې اندازې چې هم به هغه د دوی رسول او هم به هغو کسانو چې د ده سره ایمان راوړی ویل به د الله نصرت به کله وي؟ الله جل جلاله د دوی په جواب کې فرمایي: خبر اوسئ چې مؤمنانو ته د الله نصرت قریب او نږدې دی. دا مسلمانانو ته اشاره وه چې آیا تاسې امید لرئ چې جنت ته داخل سئ؟ حال دا چې هغه تکلیفونه او ازارونه چې پخوانیو امتو ته پېښ سوي وو تاسې ته به نه پېښېږي. او بیا هم الله جل جلاله فرمایي په سورة عنکبوت اول نمبر او دویم نمبر آیات کې: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: الف لام میم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. آیا خلک داسې ګمان کوي چې دوی به پر دغه پرېښودل شي چې ووایي موږ ایمان راوړی دی او دوی د امتحان نه کړل شي؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. په تحقیق موږ امتحان کړی دی هغه کسانو لره چې تر دوی د مخه ول، پس خامخا به الله په علم ظاهري سره هغه کسان معلوم کړي چې په خپل ایمان کې صادق دي، او خامخا به هغه کسان په علم ظاهري سره معلوم کړي چې دروغجن دي. دا قرآني آیاتونه او مفاهیم مسلمانان بل عالم ته نقلول، د کون او کائناتو مشاهد یې پلیدل، د الله د ربوبیت جمال او د الوهیت کمال یې پلیدی، د الهي رحمت او مهربانیو آثار یې پلیدل، د جنت هغه نعمتونه یې ورته بیانول چې د هغو د حاصلولو لپاره هیڅ تکلیف نه معلومېدی. د دغه آیاتو په جریان کې مسلمانانو ته په الهي رحمت او نعمتو، په جنت او په الهي رضا سره زیری ورکول کېدل، او په عین وخت کې د دوی د ظالمانو، دشمنانو او سرکش کفارو د محاکمې حالات بیانېدل چې بیا پس له محاکمې څخه پړ مخې دوزخ ته ورکشول کېږي او ورته ویل کېږي ذوقوا مس سقر، یعنی د دوزخ د عذابو خوند وګورئ. شپږم شی د کامیابی زیری ول. د دغه ټولو تکالیفو سره سره مسلمانان د اولې ورځې څخه بلکې د مخه تر دې چې اسلام ته داخل شي په دې پوهېدل چې اسلام ته داخلېدل دا معنا نه لري چې باید مشکلات او تکالیف یوسو، بلکې د اولې ورځې څخه د اسلام دعوت هدف دا و چې ړوند جاهلیت او د هغه جاهلیت ظالم نظام د منځه یوسي.
مسلمانان پوهېدل چې د اسلام اساسي هدف دا دی چې پر ځمکه خپل نفوذ جاري کړي او په عالم کې سیاسي نفوذ لاسته راوړي، چې انساني امت او بشري ټولنه د الله د رضا پر طرف رهي کړي او د بندګانو د بندګۍ څخه د الله جل جلاله و بندګۍ ته وروباسي. او د قرآن مجید دغه د کامیابۍ زیری ځینې وختونه په پوره صراحت سره ول او ځینې وختونه به بیا په کنایي سره مسلمانانو ته نازلېدل. دغه د سختیو په ژوند او د ازارو په وختو کې پر ځمکه پر مسلمانانو ډیره تنګه شوه او قریبه وه چې د دوی د ژوند ورځې پای او اخر ته ورسیږي. هغه آیاتونه بیا نازلېدل چې د پخوانیو انبیاو او د دوی د قومو حالات پکې بیانېدل. داسې واقعات پکې ذکر کېدل چې د مکې مکرمې د مسلمانانو او د کفارو د حال سره مطلق برابر ول. او بیا په دغو آیاتو کې د کفارو او ظالمانو د هلاک حالات بیانېدل او دا پکې بیانېدل چې مځکه به بیرته د الله صالح بندګانو ته په میراث ورپاتې کېږي. نو په دغو کیسو کې دې ته واضح اشارې وي چې د مکې مکرمې کفار په راتلونکي وخت کې ناکامه کېږي، مسلمانان او اسلامي دعوت کامیابه کېږي. بیا هم په دغو وختو کې داسې صریح آیاتونه نازل شوه چې مسلمانانو ته د بیرې او په دې مشکل حالت کې د کامیابی او د غلبې زیری ورکول، لکه څنګه چې الله جل جلاله په سورة الصافات 101 نمبر آیات کې فرمایي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. یعنی په خواله زموږ د بندگانو رسولانو د پاره زموږ حکم صادر شوی و. انهم لهم المنصورون، بشکه چې د دوی سره مرسته او مدد شوی دی. وان جندنا لهم الغالبون، او بشکه زموږ لشکري کامیاب او پر کفارو بریالي دي. فتول عنهم حتى حين، تر یو وخت پورې ته د دوی څخه مخ وګرځوه، یعنی څو ورځې لا دوی ته صبر وکوه، څه مه ورته وایه. وابصرهم فسوف يبصرون، ته څه موده دوی ته وګوره، ژر دی چې دوی به خپل عاقبت او اخري انجام ته وګوري او هغه به وویني. افبعذابنا يستعجلون، آیا دوی زموږ د عذاب د راتلو تلوار کوي؟ فاذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين، پس کله چې د دوی پر غولي یا میدان باندې عذاب نازل شي، بد به وي سهار یا ورځ د دغه بیرولسو خلکو. او بیا رب جل جلاله په سورة القمر 45 نمبر آیات کې فرمایي: سيهزم الجمع ويولون الدبر، یعنی جد ده چې د دغو کفارو ډله او ټولۍ به ماته سي او دوی به په جنګ کې مسلمانانو ته خپلې شاوې ور وګرځي، یعنی زغلي به او تښتي. همدارنګه رب جل جلاله د هغه مهاجر مسلمانانو په باره کې چې حبشې ته هجرت کړی و د هغو په باره کې فرمایي په سورة النحل 41 نمبر آیات: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. یعنی هغه کسان چې د الله په لار کې ورسته تر هغه چې ظلم پر وسو هجرت کړی دي، نو خامخا به موږ په دنیا کې دوی ته ښه ځای ورکړو او خامخا به د آخرت اجر او ثواب ډېر ورکړو. که دغه مهاجرین هغه خپل لوی اجر پوهېدلی، د الله جل جلاله د طرفه دغه قسم زیری او بشارتونه و مسلمانانو ته خورا ډېر دي چې د هغو په رانقلولو سره مضمون اوږدېږي. همدارنګه د رسول صلی الله علیه وسلم د طرفه دغه زیری یو او بل وخت مسلمانانو ته ورکول کېدل. کله چې به د حج موسم رالی، رسول صلی الله علیه وسلم به د رسالت د تبلیغ او د دعوت لپاره د خلکو په منځ کې ودرېدی او یوازې په جنت سره یې زیری نه ورکول، بلکې په پوره صراحت سره به ویل: ای خلکو، لا اله الا الله ووایاست چې له الهي عذاب څخه خلاص شئ، او په دغه کلمه سره به د عربو باچاهان شئ او عجم به مو اطاعت وکړي، او که مړه سواست په جنت کې به بیا باچاهان یاست. دا رنګ رسول صلی الله علیه وسلم د قریشو هغه اخرینی ډلې ته چې ابو طالب ته ورغلل په صراحت سره وویل: زه له دوی څخه یوه جمله غواړم، دوی د هغه قبوله کړي عرب به ورته تابع سي او د عجمو به باچاهان سي.
د رسول صلی الله علیه وسلم دغه زیری او بشارتونه په پټه او په پرده کې نه ول، بلکې لڅ او ښکاره او په صراحت سره ول. لکه څنګه چې مسلمانان خبر و، دارنګه کفارو ته هم تر داسې اندازې ور معلوم ول چې د رسول صلی الله علیه وسلم اصحاب کرام به ولیدل، د پوسخند او د ملنډو پر قسم به ویل هغه د ځمکې باچاهان رالو، ژر دی چې د کسرا او د قیصر په باچاهیو به کامیابه شي. بیا به یې شپیلکیان او چکچکې کولې. نو د دغه په مقابل کې چې اصحاب کرامو ته په دنیا کې د روښانه مستقبل زیر ورکول کېدل او د هغو امیدو سره چې په آخرت کې به پر جنت کامیابه کیږي، اصحاب کرامو دغه پرلپسې عذابونه پر دوی چې اورېدل او هغه مصیبتونه له هره طرفه چې پر دوی راګرځېدلي ول، دا یې داسې بلل لکه د پسرلي اوریځ چې ژر به سره وپاشل شي. پر دې ټولو سربیره رسول صلی الله علیه وسلم به همیشه د دوی ارواحونه په ایمان ورتغذیه کول، د دوی ضمیر او وجدان د قرآن او د حکمت په تعلیم سره ورپاکوي او په سالمه تربیه سره دوی تربیه کول، د دوی ارواحونه یې لوړو منزلو او د زړو پاکۍ ته رهنمایي کول، د اخلاقو صفایي، د مادیاتو څخه ازادي ورته بیانوله، د شهواتو سره د مقاومت لارې چارې ورښولې، د مځکې او اسمانو رب ته یې نږدې کول، د جهل د تاریکیو څخه د معرفت و نور ته راایستل، د ازارو په مقابل کې صبر او د نفس د مغلوبې کېدو طریقې ورښوې. نو ځکه دوی په علم کې یو رسوخ او محکموالی پیدا کوي، د الله جل جلاله په لار کې پانې کېدل و جنت ته شوق و حرص پر علم باندې و، په دین کې فقه او پوهي درلوده، محاسبة النفس یې درلودی، غلبه پر عواطفو، تقیید په صبر سره، هدوء او وقار یې زیات شو. د مکې مکرمې دریمه مرحله چې تر مکې مکرمې د باندې د رسول صلی الله علیه وسلم دعوت دی. محترم اوریدونکو، څنګه چې وخت لږ پاته دی او که په دې بیان شروع وشي نو بیا به د قصې په مابینځ کې سبق ختم سي. نو زموږ د مکې مکرمې دریمه برخه به ان شاء الله تعالی د مکې مکرمې د دریمې مرحلې بیان به په راتلونکې برخه کې واورئ. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.